د کراچي کوچ و دا ډرایور ګوره چې په کوچ کې و خپل ځان ته د ګیس چوله لګولې ده. اوس یوه خواته په دا کوچ کې 40-50 سواریان او بلې خواته چې دغه حادثې کېږي او دغه لاپرواهي او دغه غفلت، نو د انسان ژوند قیمتي دی او بل د دغه ډرایور سره چې کوم سواریان یې دا د دوی ژوند د دوی په یو معنا امانت دی، خو په دغه امانت کې یا د دغسې د ژوند سره بازۍ کول او د دوی ژوند د دغسې غفلت سره مخامخ کول دا د ډرایور او د کوچ کمپنیانو ډېره غټه ناهیلي ده. دوی په کار دی چې په دا کوچ کې هر هغه عمل چې هغه د مسافرانو د ژوند سره د خطر سبب جوړیږي د هغه څخه ځان وژغوري. دا څومره غټ غفلت دی. اوس دا د ماښام چې کومه حادثه سوې ده چې کوم 50-40 کسان کې مړه دي، کیدای شي د داسې غفلت د وجې څخه هغه سوي. نو د کراچي کوچ کمپنیانو څخه دا خواست دی چې دا کم ډرایوران دي پر هغو باندې پام وکړي او دغه سواریان د دوی یو امانت دی او پر داسې شیانو د خصوصي توجه ورکړي.